الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو، نن له موږ سره د موږ د مراد خانۍ د ادب یو کوشلی نام محترم غلام فرید خان فرید صاحب له موږ سره ناست ده. شکریه یې ادا کوو چې تراب نیوز ته یې ټیم راکړلی او له موږ کتونکو سره مخامخ ده. حضرت موږ کتونکو ته که خپل تعارف وکړو، تاسو له کوم کلي سره تعلق لرو، پیدایش څومره؟ ما خو تقریبا د دې علاقې خلک پیژني، خو بهرحال لکه څرنګه چې تا ویل چې تعارف بهتر ده. د ما نام غلام فرید خان فرید ده. د ما بچي محمد شریف خان چې په شریف خان نورنګوال مشهور و، د دې خاورې نه تعلق لري، د سره نورنګ نه تعلق لري. و هغه خلک ځکه پیژني چې یو طرف ته هغه شاعر و، بل طرف ته حکیم و، او دریم طرف ته د تحریک ختم نبوت ډېر غټ کارکون و. نو په دې بنیاد باندې هغه هم خلک پیژني. زه د نورنګ اوسېدونکی یم. تر څه حده پورې چې ما د پیدایش خبره ده یا هغه ده، نو د ما پیدایش په 23 دسمبر کال 1953 شوی ده. او بیا په دې نورنګ چې ما زمدون تېر کړی ده، ترڅنګ په ګورمنټ پرایمري سکول کوټکه سکندر خان چې ما څلورم پاس کړو، بیا ګورمنټ پایلټ سیکنډري سکول په هغه زمانې چې د نورنګ اوس هایر سیکنډري سکول ده، په هغې زمانې چې ګورمنټ پایلټ سیکنډري سکول سره نورنګ هغه نه ما رسم وکړ، او بیا مخ په وړاندې بنو ځلانونه. نو تر څه حده پورې چې د تعارف تعلق و، نو د نورنګ اوسېدونکی یم او د لکي مروت سره مې تعلق ده. ابتدا مو چې له کوم وخت نه کړې وه؟ تر څه حده پورې چې ما ته یاد سي، نو ما شاعري ابتدا زه سټوډنټ وم، بلکې وړوکی وم، خو چونکې هغه پلار سره به مشاعرو ته تلل، نو هغه شاعري په هغه اصولو باندې پوهېدل، نو باقاعده شاعري خو ما کال 1988 یم نه کړې وه. او تر څه حده پورې چې د مشاعرې هغه تعلق و، نو کال 1989 یم چې ما اولنۍ مشاعره کړې وه داسې وګڼه، او بیا دا سلسله لا پورې دغسې جاري ده. په شعر و شاعري چې ظاهري ده هر څوک له چا نه متاثره وي، کوم دا شخصیت و چې تاسو د هغه له شاعري نه متاثره شوي؟ تر څه حده پورې چې تعلق ته تا سوال داسې انداز باندې وکړو چې هغه دوه څنګو ته ځي. یو هغه خلک چې کوم په دنیا کې نسته دي، او یو هغه خلک چې ما لیدلي دي، لا ما تعلق ورسره پاتې ده. اوس که ته ما نه د هغه شخصیت پوښتنه وکړې چې کوم ما نه ده لیدلی، خو زه د ده د شاعرۍ نه متاثر یم، نو هغه د ما په نظر چې رحمان بابا ده. تر څه حده پورې چې هغه شاعران چې کوم ما لیدلي دي، نو ډېر قابل خلک د ما تر نظر تېر سوي دي. خو یو سړی و، د هغه نام و راحت سیال، هغه د پېښور اوسېدونکی و. هغه به ډېر په کښلي انداز شاعري کوله، او داسې انداز باندې به شاعري کوله چې هغه به په ذهن باندې نقش سوه. نو تر څه حده پورې چې د متاثر کېدو خبره ده، نو په ځان چې ما لیدلي دي په یو خلکو چې زه د راحت سیال نه ډېر متاثره سوم. د در صاحب د موږ د مراد خانۍ، بلکې زه به د ټول پښتونستان یو لوړ نام و، د موږ د مروتو شاعري ظاهره ده چې د در صاحب نام چې نسي واخیسته نیمګور به پاتې. د موږ د مروتو شاعري ته په کوم نظر ګورې چې آیا د موږ مروتو شاعري وده کړې ده او که په جي ولاړه؟ زه دا خبره تا وکړه، او ډېره خوشحالي خبره دې وکړه. په مروتو چې ډېر قابل خلک دي او بې انتها قابل دي. که زه ووایم چې دا د پښتونخوا په هغو شعراو چې دي کوم چې خپل یو لوی مقام لري، نو دا خبره به بې جای نه وي. بلکې تر ډېره حده پورې زه دا ویلی شم چې زموږ د خاورې چې کومه شاعري ده، هغه انتهایي بهترینه ده، خوږه ده، او هغه د
پښتونخوا د یوې خطې د شاعرۍ نه کمزورې نه ده. درد صاحب ښه غزل کوو، الله پاک دې جنت الفردوس ورکړي. مجذوب صاحب بهترین شاعر ده. د درد صاحب غزل زه خو وایم چې خپل حیثیت خپل مثال په خپله ده، خو ولې وخت و حالاتو داسې خلک هم پیدا کړل چې د درد صاحب مخالفت یې ښه شوي کړو. خو د درد صاحب دا شعر د یو خلکو په مخ باندې د څپېړې برابر ده چې د ونې هغه ښاخ رېبدل شي چې له ټولو چیګ وي. هسې به ته مې څه وژني، خپل کمال مې وژني. نو درد صاحب ښه غزلګو، بهترین غزلګو. او که زه ووایم چې راتلونکي نسل دپاره هم د ده شاعري د لارې ډیوه ده، نو دا خبره هم بېجایه نه ده. فرید صاحب تاسو اکثره شاعري په نظم باندې مشتمله وي. زه تاسو په مشاعرو چې هرو کښلې جام خدای درکړې ده. په دې وخت به ما سوال دا وي چې نظم یا عام د پښتو شاعري چې کومه وي هغه خو په کار داسې ده چې شاعري خو د مینې د محبت نام ده. د موږ نن سبا چې زه کوم نظم ته ګوره، پخوا به د موږ مشرانو چې کوم نظمونه مجذوب صاحب نظم لیکلی ده، وخت حالات تقاضې به بیان کړي په چې نن موجوده نظم چې زه ګوره اکثر په هغه چې منفي پهلو، وحشت، ډار دا ډیر ده په چې آیا تاسو د دې اتفاق کو چې په نظم چې دی دا شیان وي؟ ظاهره ده چې په نظم چې خو د معاشرې ترجماني اوسي دا ښه ده، خو منفي پیلو د ډار، د وحشت د پښتنو یو داسې تصور پیش کول چې هغه نه خلک یو دا عبرت واخلي چې دا پښتانه خو دهشتګرد یا مطلب داسې بدماش قوم ده. نو ته څه وایې چې نظم د موږ شاعرانو ته څرنګه پکار ده چې په څرنګه یې ولیکي؟ تر ساده پورې چې دا د منفي شاعري په حوالې باندې کیسه وکړه چې یعنې دا ډار ده او خوب ده. که دا ما خوښولی خو ما به چېرې یو داسې نظم لیکلی وکړم. موږ یو ملګری و، هغه به ویل چې موږ چې چاته نصیحت کوو هغه غلط کوو. څرنګه یې غلط کوو؟ وایي چې موږ ورته وایي چې درواغ مه وایه. یا سړی داسې ولې ورته وایي چې درواغ مه وایه؟ خو داسې ورته وایي چې رښتیا وایه. اوس چې ته ورته وایي چې درواغ مه وایه، یخ ذهن ته د دا شی ور واچوو چې دا درواغ یو شی ده، ته یې وخو وایه. یاره سړي ته داسې مه وایه چې درواغ وایه، درواغ مه وایه. بس دا خبره ورته کوو چې رښتیا وایه، چې رښتیا وایي نو درواغ به نه وایي که نه. نو زه خو په خپله ذاتي طور باندې ما داسې نظم چېرته نه دی لیکلی چې هغه د بمو سره تعلق لري، د بارودو سره تعلق لري، یا داسې وحشت سره تعلق لري. ها چې تر څه وخته پورې د روس فوج افغانستان ته راغلی نو ما هغه د روس هغه چې کوم سوچ و یا چې کوم مقاصد و د هغو په حوالې ما نظم لیکلی ده. نو زه خو ذاتي طور باندې ما نه ده سوی د یو نظم نه چې ما په سن غالبا 80 چې لیکلی و، 80-81 چې هغه په هغه زمانې چې د رشیا آرمي پاکستان ته هغه افغانستان ته راغلی وه، نو د هغې په حوالې ما یو نظم ضرور لیکلی ده. نور ما دې شي سره څه تعلق نه ده ساتلی او نه یې ساتم. د هر چا د شاعري یو مرکز وي، یو محور وي. تاسو د شاعري محور څه شی ده؟ سوال ډېر غټ ده او د وخت او د حالاتو تقاضې بدلې وي. تر څه حده پورې چې ځوانۍ وه نو ما به روماني شاعري کوله. خو هر کله چې سړی بوډا سي، سر یې سپین سي، ږیره یې سپین سي، بیا د ده په خپل ځان حق نه سي پاتې. دا د دې خبرې حق نه لري چې دا روماني شاعري وکړي، ځکه چې مشر د کور، د کلي، د علاقې او د قوم، د وطن ویاړ ګڼلی سي. نو بیا به داسې شاعري کې چې په هغې شاعري کې ته قام ته څه ورکړې، یوه لار په ورګوته کې. نو په دې وخت باندې یقیني خبره چې ما د روماني شاعري کړې ده او ډېره مې کړې ده او ښه ډېره مې کړې ده. تقریبا 25-30 نظمونه به مې زیات لیکلي، دغسې غزلیات دي، داسې قطعات دي. خو په موجوده وخت چې زه چې په سټیج ودرېږم
او د ګل او د بلبل خبره کوم نو په جای د دې چې بل څوک ما ته ګوته ونیسي ما خپل ضمیر هم ملامت کوي چې په دې تکې سپینې ژۍ باندې څه لیونی سوی چې دا سرې سپینې وسره دا سپینې چې کومه ده یا دی نو بس دا خبره ده چې کړې مې هغه هم ده او دا اصلاحي مې کوشش کړې ده دا کوشش مې کړې ده مذهبي مې کړې ده څه داسې نه ده ځکه چې زه شکر الحمدلله مسلمان یم د مسلمان په کور چې پیدا یم او د خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ادنا امتی یا غلام یم نو د هغه په ما باندې حق ده نو بلکې ډېر حق یې یغ ده نو په هغې حوالې باندې مې هم کړې ده څه داسې نه ده خو اوس چې کومه حالات دي واقعیات دي نو کوم تصور کول هم پکار دي کتونکو څرنګه تاسو ته معلومه ده چې اکثر چې کوم مشران شاعران وي او غزل تاسو سره مخامخ کوو نو هغونه زه لکه څرنګه چې نن موږ فرید صاحب سره خبرې اترې وسلې همدغسې خبرې اترې له نورو مشرانو شاعرانو سره کوو ځکه مو نن دا خبرې اوږدې کړلې نو راجو به تاسو به هم په تمې باندې یو د مشر شاعري ته به هم غوږ نیولی یو نو خواست به کوو چې تاسو ته څه شی ډالۍ یقیني خبره ده لکه چې اوس ما ذکر وکړو چې ما روماني شاعري کړې ده او روماني شاعري هم د وخت او د حالاتو تقاضو مطابق کېږي نو په دې موقع باندې زه تا ته دوه غزل وایم نظم نشته درته ویلی ځکه چې نظم بیا کیسه اوږدېږي خو دوه غزل درته وایم یو روماني چې هر هغه څوک چې د رومان سره تعلق وي د هغو هم تنده ورباندې ماته سي او یو هغه چې د موجوده حالاتو واقعاتو تقاضا ده نو اول روماني نظم وایي دوه زړونه چې یو شي اول داسې وي دوه زړونه چې یو شي اول داسې وي یو له بل زاریږي مزل داسې وي دوه زړونه چې یو شي اول داسې وي یو له بل زاریږي مزل داسې وي او شنه خنده په سرو شونډو د سپین جانان شنه خنده په سرو شونډو د سپین جانان زیړ دې کړي رقیب ته اجل داسې وي شنه خنده په سرو شونډو د سپین جانان زیړ دې کړي رقیب ته اجل داسې وي او ځان ته چې خبرېږي زړه یې وړی وي ځان ته چې خبرېږي زړه یې وړی وي غل به ورته نه وایي غل داسې وي ځان ته چې خبرېږي زړه یې وړی وي او غل به ورته نه وایي غل داسې وي او ځان چې له جانان له ځانه شي ځان چې له جانان له ځانه شي عشق وایي چې عشق مکمل داسې وي ځان چې له جانان له ځانه شي عشق وایي چې عشق مکمل داسې وي او چغه چې تسلیم شي د زخمي هوسۍ چغه تسلیم شي د زخمي هوسۍ دې ته غزل وایي غزل داسې وي چغه چې تسلیم شي د زخمي هوسۍ دې ته غزل وایي غزل داسې وي او هر څه چې د خدای رضا ته وسپارې هر څه چې د خدای رضا ته وسپارې واچخلې قدم توکل داسې وي او وستې چې د بدو وررسېږي هم وستې چې د بدو وررسېږي هم ما پکې د بدو بدل داسې وي وستې چې د بدو وررسېږي هم ما پکې د بدو بدل داسې وي او زړه کې د فرید چې شو متل جانان لا پورې متل د متل داسې وي زړه کې د فرید چې شو متل جانان لا پورې متل داسې وي نو دا هغه د روماني شاعري هغه واسې ورته ذکر وکړو چې ته نظمونه لیکې یقینا زه نظمونه لیکم او اکثر په مشاعرو کې نظمونه وایم خو
د غزل نه مو سترګې نه دي اړولې بلکې زه دا ویلی سم چې غزل معیار ته رسول دا لږ کې ګران کار هم ده خو په نظم چې سړی هغه څه ویلی سي چې د زړه غواړي په تلو تلو چې به زه د موجوده د شاعرۍ په حوالې یو څو شعرونه درته ووایم ما په هر ګام د هر جابر مخالفت کړه ده ما په هر ګام د هر جابر مخالفت کړه ده د هر فرعون نه مې په جاره بغاوت کړه ده ما په هر ګام د هر جابر مخالفت کړه ده د هر فرعون نه مې په جاره بغاوت کړه ده او زه رڼاګانې خوروم د محبت تشمې زه رڼاګانې خوروم د محبت تشمې ما په ټول عمر د نفرت څخه نفرت کړه ده زه رڼاګانې خوروم د محبت تشمې ما په ټول عمر د نفرت څخه نفرت کړه ده او تا د خپل کام د هر بچي د سر سودا کړې ده تا د خپل کام د هر بچي د سر سودا کړې ده او ما د خپل کام د هر بچي په سر خیرت کړه ده او سر د خنجر لاندې مې ښه د چا د پښو لاندې نه سر د خنجر لاندې مې ښه د چا د پښو لاندې نه ما د حسین ابن علي غوندې عادت کړه ده سر د خنجر لاندې مې ښه د چا د پښو لاندې نه ما د حسین ابن علي غوندې عادت کړه ده او زه د مظلوم ابن مظلوم بچی یم زه د مظلوم ابن مظلوم بچی یم په دې سبب د هر مظلوم مې حمایت کړه ده او حق ته حق وایم غندنه د باطل کوم حق ته حق وایم غندنه د باطل کوم ما هر یو کار د خپل ضمیر په مصلحت کړه ده حق ته حق وایم غندنه د باطل کوم ما هر یو کار د خپل ضمیر په مصلحت کړه ده او زه د شریف بابا بچی یم شرافت پیژنم زه د شریف بابا بچی یم شرافت پیژنم ما احترام د هر شریف د شرافت کړه ده زه د شریف بابا بچی یم شرافت پیژنم ما احترام د هر شریف د شرافت کړه ده او فریده مړ شه مرګی حق ده بېننګي مه کوه فریده مړ شه مرګی حق ده بېننګي مه کوه ما ته په غیږ کې خپلې مور دا نصیحت کړه کتونکو دا د موږ مشر چې ما د ده په هکله د ده نظم اورېدلی او ما ته به یې ډېره مزه راکوله الله جل جلاله ورته ښکلې لهجه هم ورکړې ده خو غزل د هغه چا خبره چې یو په دوه ډېر کښلی په دې وخت د موږ پروګرام ټیم سر ته رسېدي تاسو ورور نصیر تراب له خپل ملګري اسرار سلار سره له تاسو غواړه اجازت په لوی الله مو سپاره د خدای په امان